سلامونه پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې مو د خبرونو سرټکي. په کابل کې د دوحې د بهیر په تړاو غونډه. یو لوړپوړی لویدیځ ډیپلوماټ امو ته وایي چې له طالبانو سره په کابل کې د خصوصي سکتور او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د کار ډلو د غونډې په اړه هوکړه شوې ده. امریکا وایي د ملګرو ملتونو لخوا د کاري ډلو د جوړېدو ته انتظار باسي. داسې ښکاري چې په دوحه کې راتلونکې لویه غونډه به په داسې وخت کې جوړه شي چې د دغو کاري ډلو د کار په اړه راپورونه ترلاسه شي. په آلمان کې د افغان پاسپورت غوښتونکو معلومات. د طالبانو په لاس کې د امو یو ځانګړی راپور ښیي چې په منشن کې د افغانستان کنسلګري د پاسپورتونو لپاره نوي غوښتنلیکونکي د طالبانو په ډیټابیس کې ثبتوي. د هرات د زلزلې لومړی کلیزه. د زلزلې قربانیان وایي تر اوسه د سرپناه مناسب ځای نه دی موندلی. تا بالی هم 1 سال از زلزله تیر شد. یعنی وضع زندگی ما تا بالی هم ما نگران زلزله نمیتونیم از خیمه بریم بشینیم. هنوزم زلزله میشه بعضا وقتا بعد. د غزې په ځینو برخو کې د اسرائیلو د جګړې اور. اسرائیلي پوځ په تیرو 48 ساعتونو کې پر غزې ترانګي 22 بریدونه کړي دي. زړه مې اور اخیستی دی. خدایا هیله کوم نتانیاهو ته ماتې ورکړه. خدایا اسرائیلو ته ماتې ورکړه. زه هیله لرم چې خدای تاسو مات کړي. نن یک شنبه 15 د تلې چې برابري 8 د اکتوبر سره اوس راګرځو بشپړ خبرونو ته زه امام سپایم. د دوحې غونډې د بل پړاو تر سره کېدو ته د هیلو په درشل کې ټاکل شوي د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د کاري ډلو لومړۍ ناسته به په کابل کې جوړه شي. یو لوړپوړی لویدیځ ډیپلوماټ امو ته ویلي چې له طالبانو سره په کابل کې د خصوصي سکتور او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د کاري ډلو د غونډې په اړه چې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا یوه برخه وه هوکړه شوې ده. دغه ډیپلوماټ په وینا ملګري ملتونه د کاري ډلو د جوړولو او دغه غونډې ته په چمتووالي بوخت دي. په همدې حال کې یاد لوړپوړي لویدیځ ډیپلوماټ ټینګار کړی چې تمه ده په دغه غونډه کې د ځینو هیوادونو استازي هم فزیکي ګډون وکړي، خو ځینې هیوادونه به په آنلاین ډول ګډون ولري. د دوحې درېیمه غونډه د افغانستان د خصوصي سکتور، بانکدارۍ او د نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې راڅرخېده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو لوی بهیر دوه برخې چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا یو ځای کولو لپاره له ځینو شرطونو سره ترسره شوه. یو لوړپوړی لویدیځ ډیپلوماټ امو ته وایي چې د دوحې د درېیمې غونډې له اجنډا سره سم ملګري ملتونه په خصوصي سکتور کې او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې کاري ډلې جوړوي او ټاکل شوی چې د دغو ډلو غونډه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په کابل کې جوړه شي. خو تر اوسه نه کومې ډلې جوړې شوي او نه هم د غونډې وخت روښانه شوی. خو د لویدیځ ډیپلوماټ په وینا له طالبانو سره په کابل کې د دغې غونډې د ترسره کولو لپاره هوکړه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شان ظافري هم د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د راتلونکي غونډې جوړېدل د کاري ډلو د کار پرمختګ پورې اړه لري. موږ په تمه یو چې ملګري ملتونه ژر تر ژره اعلان وکړي چې دا ډلې جوړې شوې دي. ملګري ملتونه به بیا په کاري ډلو کې د برخه اخیستونکو سره په همکارۍ په پراخه کچه فعالیتونو باندې کار وکړي. داسې ښکاري چې په دوحه کې راتلونکې لویه غونډه به په داسې وخت کې جوړه شي چې د دغو کاري ډلو د کار په اړه راپورونه ترلاسه شي. په همدې حال کې د لویدیځ ډیپلوماټ په وینا کاري ډلو په غونډه کې د ګډون لپاره به د ځینو هیوادونو استازي کابل ته ولاړ شي، خو ځینې هیوادونه به په آنلاین ډول په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا ادغام د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې د امنیت شورا پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو د یو ټول ګډونه سیاسي جوړښت د رامنځته کولو لید په ټولو جوړښتونو کې د ښځو د ونډې او د بشري کړکېچ د حل په موخه د دوحې د غونډو بهیر پیل شو. تر دې دمه د دې بهیر ډېرې برخې د خبرو له تمرکز بهر دي، خو ملګري ملتونو ویلي چې دوی په تدریجي ډول له طالبانو سره ټول مسایل حل کوي.
تلاش صورت بگیره به مسائل بسیار فرعی مثل مبارزه با مواد مخدر، حمایت سکتور خصوصی به این مسائل تمرکز شود. اون اهدافی که در ابتدا روی زو بحث میشد اون همه اونا فراموش شده. لدې سره ښځینه فعالان د دوحې د بهیر د وسنۍ بڼې له اصلي منتقدینو دي، ځکه د دوحې په مهمو غونډو کې د ښځو استازو شتون نه درلود او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع د خبرو اصلي تمرکز نه و او نه دی. یو شمېر نجونې وایي د ملګرو ملتونو نړۍ لومړیتوب باید د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول وي. مشکلات ما خانوما در اول لیست گرفته شود. آینده ما نامعلوم است، باید از سرنوشت ما معلوم شود. ما به باره مواد مخدر چی کنیم که تصمیم میگیرن؟ به باره ما خانوما چرا نمیگیرن؟ به باره ما دخترها چرا نمیگیرن؟ ما درس خواندیم، تحصیل کردیم، اولاد ما، دخترای ما کل خانه نشین شد. تا بکیه تیر اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان لپاره د نړیوال همغږي ډلې غونډه جوړه شوه او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې د یونما، نړیوال بانک، امریکا، کاناډا، استرالیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د سفارتونو استازو همدارنګه د افغانستان استازو ګډون کړی. دا ناسته د دوحې بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د کاري ډلو د غونډو د جوړولو لپاره د زمینې برابرول ګڼل کیږي. په اروپا کې دغه هیواد درې لوړپوړو ډیپلوماټیکو سرچینو امو ته ویلي چې په منشن کې د افغانستان قونسلګري د پاسپورت غوښتونکو شخصي معلومات په یوې نوي معلوماتي مرکز کې ثبتوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا جوړ شوي او د دوی تر مدیریت لاندې دي. له یوه ډله دغه سرچینو څخه ټینګار کوي چې دا له اجازې پرته اقدام د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او د ملکی هوایي چلن ادارې لخوا ترسره شوی او دا ډول کارونه په اروپا کې د هغه وګړو شخصي معلومات افشا کړي چې د نوي پاسپورت ترلاسه کولو غوښتنه کوي او د امنیتي ننګولو له امله له افغانستان څخه وتلي دي. د دغه سرچینو یوه بله ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې د پاسپورتونو پیسې د متحده عربي اماراتو د یوې بانک له لارې راټولې کړي. په منشن کې د هیواد سرقونسل صفت الله رحیمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د عامو اړیکو ته ځواب نه دی ویلی، خو په منشن کې د دغه هیواد د قونسلګري په رسمي ویبپاڼه کې په دې وروستیو کې ویل شوي چې د نوي پاسپورتونو د اخیستلو بهیر تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوي. که څه هم د دې ویبپاڼې د قونسلګري د چارو برخې په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي چې د هیواد وګړي د بایرن او بایډن وټنبرګ ایالتونو کې کولی شي نوي پاسپورتونه غوښتنه وکړي. د لوړپوړو ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا د جرمني په بن ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ له 2014 کال راهیسې د کابل له لاسرسي څخه لرې یو خپلواک ډیټا سنټر لري چې په اروپا او ترکیه کې د دغه هیواد د وګړو د پاسپورتونو د چاپ او صادرولو یوازینی مرکز دی. خو د روان کال د زمري په میاشت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې قونسلګرۍ د قونسلي خدمتونه له دوی سره د اړیکو د نشتوالي له امله بې باوره اعلان کړل. په همدې حال کې په اروپا کې د دغه هیواد دریو لوړپوړو ډیپلوماټیکو سرچینو امو ته ویلي چې په منشن کې د افغانستان د قونسلګرۍ په هغه معلوماتي بانک کې د نویو پاسپورتونو د ثبتولو بهیر پیل کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا جوړ شوی او د دوی لخوا اداره کیږي. سرچینه همدارنګه ټینګار کوي چې د پاسپورت د ثبتولو په بهیر کې د ادرس او د پناه غوښتنې نور اسنادونو په ګډون ټول شخصي معلوماتو ته اړتیا ده چې د منشن د قونسلګرۍ دغه نوی اقدام به د هیواد هغه وګړي چې په اروپا کې د نوي پاسپورت غوښتنه کوي او ډیری په افغانستان کې له امنیتي ګواښ سره مخ دي له جدي خطر سره مخ کړي او د هغوی ټول معلومات د طالبانو په لاس کې پرېږدي. ترس از این وجود دارد که دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی این افراد میتواند جان اینها را در اروپا و از خانواده هایشان در افغانستان به خطر مواجه بکنند. د دغو دریو سرچینو په منځ کې یوه سرچینه ادعا کوي چې دا بې اجازې اقدام د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او د ملکی هوایي چلند سازمان لخوا ترسره شوی. یوه بله سرچینه دا ادعا کوي چې طالبان هڅه کوي د پاسپورتونو پیسې په متحده عربي اماراتو کې د یوه بانک له لارې راټولې کړي. د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې د افغانستان د 5 سیاسي استازوالیو په منځ کې په منشن کې د افغان قونسلګرۍ نوم اعلان کړ
چې د دوی قونسلګري د دوی لخوا تصویب شوې ده. په منشن کې د هیواد د قونسلګرۍ مشر صفت الله رحیمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د عامو اړیکو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې په منشن کې د افغان قونسلګرۍ په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوي چې د تخنیکي ننګونې له امله د نوي پاسپورټونو غوښتونکي باید تر بلې خبرتیا پورې انتظار وباسي. خو د دې ویبپاڼې د قونسلګرۍ په یوه برخه کې ویل شوي چې د جرمني د 2 ایالتونو وګړي کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره منشن قونسلګرۍ ته ولاړ شي. له دې ټولو سره په منشن کې یوې خپلواکې سرچینې هم امو ویل چې نوموړي شاوخوا 1 میاشت وړاندې په منشن کې د افغانستان قونسلګرۍ ته د نوي پاسپورټ لپاره غوښتنلیک ورکړی او غوښتنلیک حساب شوی دی. په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر متعصبینو له دوی پوښتنې ګرځونې زیاتې کړي دي او د دوی ژوند یې راتنګ کړی دی. دغې ښځې او نجونې زیاتوي چې نشي کولی په آزاده او آرامه زړه په کابل کې تګ راتګ وکړي او خپلې اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت امو ته په لیږل شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې د طالبانو امر بالمعروف متعصبین څو ښځې نیسي. په دغه ویډیو کې چې د کابل یو اوسیدونکي امو ته لیږلي لیدل کېږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین یو شمېر ښځې نیسي او له ځانه سره یې بیایي. نجونې وایي له کوڅې تر بازاره په هر ځای کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو تر کلک څار لاندې دي. دیروز سوپرمارکت رفتیم یک سودا گرفتیم، با خدا باور کن که داخل سوپرمارکت ها میگردن یکم کوز ماسک نداشته باشی یا که کمک از تار محیط معلوم شدن حجاب ها کلی میفهمید اینجا در شرایط حالا همه از ترس حجاب میکنن سر کالای دراز و به حساب سیاه میپوشن، اما به خدا باور کن دکاندارا میرن میگن چرا ایرا ماندی و داخلای دکانا را معاینه میکنن، تلاشی میکنن که جای مخفی داشته باشه یا دیگه داشته باشه. بخیر نه دکاندارا را ماندن نه مردم را ماندن، بخیر به خدا از زن بودن از زندگی کردن بعد ما آمده بخیر خسته ما کردن. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تصویب 1.5 میاشت تیریږي. هغه قانون چې له پلي کېدو وروسته یې د هیواد پر اوسیدونکو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول. ښځې او نجونې وایي د دې وضعیت دوام د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. از وقتی که امر بالمعروف متعصبان را تعیین کرده ما نمیتونیم در شهر و بازار گشت و گذار کرده بودیم، حتی در کوچه و افغانستان را بر ما مثل جهنم تبدیل کرده. این عملکرد طالبان در تداوم نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق زنان و جنایات ضد بشری مخصوصا علیه زنان و دختران افغانستان هست که کاملا ثابت می‌سازد که هر چقدر بر طالبان فرصت داده شود این گروه تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند. په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د ښځو د نیولو ترڅنګ د سیاسي فعالانو او دیني عالمانو د نیولو لړۍ هم تیزه شوې ده. د طالبانو لخوا د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني له نیول کېدو 10 ورځې تیریږي، خو تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه کوم خبر نشته. فرید جاوید کوهستانی را آزاد کنید، به هیچ جرمی پشت میله های زندان است. جاوید کوهستانی را از زندان طالبان آزاد کنید. او بدون هیچ جرمی در پشت میله های زندان به سر میبرد و سلامتی جسمی و روانی و هیچ معلوماتی در دست نیست. ځینو هیوادونو هم په دې ورځو کې د طالبانو د سیاستونو پر وړاندې اقدامات کړي. تازه جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنونسیون د سرغړونې له امله به د لاها په محکمه کې د طالبانو پر ضد شکایت وکړي. هغه څه چې د 22 نورو هیوادونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي، د بشري حقونو سازمانونو، د ښځو د حقونو مدافعینو او د افغانستان د اوسیدونکو له ملاتړ سره مخ شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې یو کال وروسته د زلزلو قربانیان وایي لا هم د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دغه قربانیان د معیاري سرپناه، د څښاک، د پاکو اوبو، روغتیایي مرکزونه او د معیاري ښوونځیو نشتوالی د خپلو بنسټیزو ستونزو په توګه یادوي او وایي د راتلونکي ژمي په اړه اندېښمن دي. تیر کال په همدې ورځ هرات د ریشټر په کچه 4.3 درجې زلزلې ولړزوه چې په دغه ولایت کې یو ناورین رامنځته کړ. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د هرات په 3 زلزلو کې تر 1500 ډیر کسان مړه شوي او تر 2006 نور ټپیان شوي دي. تیر کال په همدې ورځ هرات یوې درنې او خونړۍ زلزلې ولړزوه. د سترګو په رپ کې زلزلې د مرضي هر څه له تیغ تیر کړل او هغه چت چې د کلونو لپاره د نوموړي او کورنۍ سرپناه و له خاورې سره خاورې شو. مرضیه د هرات په انجیل ولسوالۍ کې اوسیږي. که څه هم له لومړۍ زلزلې یو کال تیر شو خو لا هم د سرپناه او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو په ارمان ده. 1 سال که از زلزله تیر شده تا حال ما میتونیم زندگی میکنیم. 50 تا از زنا غیری ما اینا که طفل سخت کرده بود، چند تا 6 تا طفلا ما بمرد که به می خونیکی ها زمستان به برف و تیفان ها بمرد. خود ما هم مریض شدیم و به شفاخانه ها رو کردیم که ما دکتر و چیز نداریم، کلینیک دکتر هیچی نداریم. همین جگا وسیله هم نداشتیم به جای برسانیم به میخونیکی ها. تا بالی هم 1 سال از زلزله تیر شد. یعنی وضع زندگی ما تا بالی هم ما نگران زلزله نمیتونیم من خیمه بریم بشینیم. هنوزم زلزله میشه بعضا وقتا. د تلې په 15مه په هرات کې زلزلې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. بیا دغه ولایت د تلې په 19مه او 23مه هم د 2 زلزلو شاهد و چې درانه زیانونه یې لرل. په هرات کې 7 ولسوالۍ او 382 کلي زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په دغو زلزلو کې تر 1500 ډیر کسان مړه شوي او تر 2600 ډیر نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په دې زلزله کې ډیر خلکو خپل کورونه او مینې له لاسه ورکړي، خو تر اوسه د زلزلې قربانیان د معیاري کورونو، تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. خب از این روز که همین زلزله ها شد ما انتقال 2 بچه ناقص کردیم. هم از این بدبختی که نه کلینیک داریم نه غذای آنده داریم. دمی بدبختی تیم خیمه ها انتقال. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې لاستو ګنځایونو وروسته ښوونه او روزنه د هرات زلزلې له امله دوهم زیانمن شوی سکتور دی چې له امله یې 18,000 زده کوونکي او تر 4,000 ډیر ښوونکي له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر زیانمن وایي له زلزلې وروسته د هلکانو او نجونو لپاره ښوونځیو ته د تګ لاره چاره نه ده پاتې او ناڅرګند برخلیک سره مل دي. ما فعلا همینجا چند تا 12 پاسیم به قریه زندگی میکنیم. ما نیاز به وظیفه داریم. ما شو درس خوندیم، روز درس خوندیم که دیگه چیزی نمیشیم. حداقل ما معلم که باشیم بلند سر میشه امی طفلا. خب تعداد امی طفلا معمول امی قریه ما حساب کنیم خیلی از 700 تا بیشتره، اما چی رسانشون به این کوچه ها بازی میکنه. اینا اصلا نی مسجد نی مکتب هیچ چه نداره. دغه قربانیان په داسې حال کې د اسانتیاو او د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې هم بېلابېلو بنسټونو د هرات زلزله ځپلو کورنیو ته د سرپناه جوړولو اعلان کړی او په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلینو هم دا خبره کړې وه چې د زلزله ځپلو لپاره به له 4,000 زیات کورونه جوړ کړي او د دغو کورونو 90 سلنه یې به قربانیانو باندې وویشل شي. د مرستندویو ادارو د وروستیو ارزونو پر بنسټ پرله پسې زلزلو په مستقیم ډول د هرات ولایت 382 کلي اغېزمن کړي دي. د دغو زلزلو له امله د هرات ولایت د انجیل، کشک، زندهجان، ګلران، گذره، غوریان، کرخ او کوهستان ولسوالیو کلو ته تر ټولو زیات زیانونه اوښتي دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف دراني د مسکو غونډه مهمه وبلله او له طالبانو یې وغوښتل چې د دغې غونډې د ګډونوالو غوښتنکو ته غوږ ونیسي. د مسکو فارمټ د غونډې ګډونوال په ګډه خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو ډلو شتون یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ ګڼي. د خبرپاڼې په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید په افغانستان کې د میشتو ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې له توپیر پرته اقدام وکړي. د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون د سیمه ییزو لوبغاړو اندېښنه. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې ګډونوالو په یوه ګډه خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو ډلو شتون د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید له توپیر پرته د دغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي هم له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته غوږ ونیسي. لیدل شوي چې له تاجکستان پرته د روسیې، ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو له افغانستانه د داعش او القاعدې په څیر ترهګریز ګواښونه د دوی ګډه اندېښنه ده. په ورته مهال کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان په سیمه کې د بېثباتۍ د مرکز په توګه فعالیت کوي او ترهګرې ډلې د افغانستان له امنیتي چاپیریال څخه د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي. آن چیزی که در بیانیه اخیر فرمت مسکو مطرح شد واقعیتی است که در داخل افغانستان جریان دارد. متاسفانه حضور گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و امنیت بین الملل روز به روز در حال قدرتگیری هست و هر نوع تغافل و هر نوع تحمل بر این وضعیت میتونه پیامد بسیار جدی امنیتی برای کشورهای منطقه و بین الملل داشته باشه. په افغانستان کې د امنیت ضد ډلو د شتون په اړه د مسکو فارمټ غونډې د ګډونوالو او د امنیتي اندېښنو ترڅنګ ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په وار وار په افغانستان کې د طالبانو تر ادارې لاندې د فعالو ترهګرو ډلو له شتون اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې د امام ابو حنیفه دریم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګري او پانګونې خونې پر طالبانو نیوکه وکړه چې په ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره لازمي اسانتیاوې نشته او د صادراتو او وارداتو لګښتونه لوړ دي. د دې خونې مشر وایي د ترانزیت او ترانسپورت نشتوالی د سوداګرو کارونه ټکنۍ کړي دي. د امام ابو حنیفه د ملي او نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې طالب چارواکي او بهرني ډیپلوماټان شتون لري. سوداګرو او کورنیو او بهرنیو شرکتونو خپل تولیدات په 200 غرفو کې پلور ته وړاندې کړي. سوداګرو، پانګوالو او متشبثینو خپل تولیدات او محصولات لکه خوراکي توکي، صنایع، ماشینالات، کرنیز محصولات، لوجستیک، ساختماني توکي او نور د بازار موندنې لپاره نندارې ته ایښي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د دغه نندارتون پرانیستل د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت په ګټه ګڼي. افغانستان بې مثاله کرنیز او صنعتي محصولات لري، خو په نړیوال مارکیټ کې د کم حقوقو خریدار نه درلودلو یو اساسي لامل په معیاري توګه د پروسس او بسته‌بندۍ نشتون دی. خو د افغانستان خصوصي سکتور بیا د سوداګرو لپاره په ځانګړې توګه د طالبانو تر ادارې لاندې په ګمرکونو کې د اسانتیاو په نشتوالي نیوکه کوي. د دې خونې مشر وایي په ګمرکونو کې د توکو د لیږد رالېږد او پلټلو کې اسانتیا نشته او د صادراتو او وارداتو لګښتونه ډیر دي. د ترانزیت ستونزې او ترانسپورټي خنډونه یوه لویه ستونزو څخه د ترانزیت او ترانسپورټي اسانتیاوو نشتوالی دی. مناسب ترانزیتي لارې نشته او دا ستونزه د صادراتو او وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی. موږ په ګمرکونو کې د TIR نړیوال سیستم د بیا فعالولو لپاره د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو څو سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او د صادراتو او وارداتو لګښتونه راکم شي. خصوصي سکتور تل د طالبانو لخوا په بیلابیلو نومونو د مالیاتو پر اخیستلو نیوکه کړې ده، خو د طالبانو د مالیې وزارت ټینګار کوي چې دوی د خپلې واکمنۍ په 3 کلونو کې خپل ټول عاید له کورنیو سرچینو برابر کړي دي.
نن هم د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 8.40 افغانۍ، یو یورو 15.14 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 815 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 846 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 246 افغانۍ. د بهرني خبرونو په ترڅ کې د غزې ترانګې په دیر البلح ښار کې پر یوه ښوونځي او جومات د اسرائیلو د برید په پایله کې 4 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د غزې چارواکي ویلي چې په دغو ځایونو کې فلسطیني بې ځایه شوي پناه اخیستې وه، خو د اسرائیلو پوځ ویلي چې دغه ځایونه د حماس د قومندې او کنټرول مرکزونه وه. په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو له دوام سره مهاله په غزه کې د نښتو زور هم نه دی کم شوی. د یکشنبې په سهار په دیر البلح ښار کې یو ښوونځی او یو جومات چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه په نښه شو. د غزې چارواکي وایي چې په ابن رشید ښوونځي او د الاقصې شهیدانو پر جومات په برید کې 24 کسان وژل شوي او 93 نور ټپیان شوي. د اسرائیلو پوځ وایي دغه ځایونه د حماس د قومندې او کنټرول مرکزونه وو. زړه مې اور اخیستی دی. خدایه هیله کوم نتانیاهو ته ماتې ورکړه، خدایه اسرائیلو ته ماتې ورکړه. زه هیله لرم چې خدای تاسو مات کړي. امریکا ستا له امله موږ په خپلو ماشومانو، لمسیانو، خپلوانو او عزیزانو پسې ژاړو. زړه مې د ماتېدو په حال کې دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو پوځ د غزې په تړانګه کې د بې ځایه شویو پر کورونو او پناه ځایونو 22 بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو غزې ته نور پوځیان او تجهیزات استولي دي او د دې تړانګې په شمال کې له خلکو غوښتي چې بیا سویل ته ولاړ شي. اسرائیلي ټانکونه هم د جبالیا د بې ځایه شویو پنغالي کې پرمختګ کړی دی. له دې سره د غزې د روغتیا وزارت وایي له تېرې شپې راهیسې د غزې په شمالي سیمو کې 60 تنه وژل شوي دي. په ورته مهال حماس او اسلامي جهاد ویلي چې دوی په شمال کې اسرائیلي پوځیان په نښه کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو پوځ په لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې اسرائیلو تېره شپه د بیروت په سویلي څنډو کې 10 هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیلو ویلي چې د حزب الله د وسلو ګودامونه یې په نښه کړي دي. د لبنان د بیړنیو عملیاتو څانګې ویلي دي چې د لبنان په سویل کې د جیا په ښارګوټي کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا اسرائیلو د دغه هیواد په سویل کې 25 کلیو ته امر کړی چې سمدستي شمال ته ووځي. له دې سره د اسرائیلو پوځ وایي په سویل کې د کفر کلا په ښارګوټي کې د حزب الله یو قومندان وژلی دی. او د نړۍ په نورو سیمو کې مو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګېدلی دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې غورځنګ د بندیز لامل د ملي ضد کیسو خپرول، د ګډوډۍ رامنځته کول او د پاکستان سولې او امنیت ته ګواښ دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2014 کال په می میاشت کې په ډیره اسماعیل خان کې د 8 محصلینو لخوا تاسیس شو. دغه غورځنګ د پاکستان په قبایلي سیمو کې د میشتو خلکو د حقونو لپاره مبارزه کوي چې هغه څه ته د پای ټکی کېږدي چې دوی غیر قانوني وژنې، جبري بېدرکه کول او غیر قانوني نیول بولي. دغه غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان د حکومت دغه عمل غندلی او د پښتنو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د هند په ممبئی ښار کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د اورلګېدنې له امله د یوې کورنۍ 2 غړي مړه شوي دي. پولیسو ویلي چې د همدې ودانۍ په همدې پوړ کې په یو دوکان کې اور لګېدلی دی. د پولیسو په وینا په ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. پولیسو ویلي چې د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د تونس اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ د خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایې ورکړې. د ولسمشرۍ ټاکنې په داسې حال کې شوي چې د دغه هیواد د اوسني ولسمشر قیس سعید اصلي سیالان په بند کې دي.
د سعید اصلي سیالان ظهیر مغزوی 13 میاشت زنداني شو او اوس منتقدین وایي شونې ده د تونس اوسنی ولسمشر د بیا ټاکل کېدو لپاره درغلي وکړي. دا مهال هم د لوبې خبرونه. په خوست ولایت کې د ښوونځیو ترمنځ د تبال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د 25 لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ به 45 ورځې دوام وکړي. په لومړۍ لوبه کې د غازي امان الله خان لیسې لوبډلې خپل سیال ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ننګرهار ولایت کې د شپېتو ورزشکارانو ترمنځ د تکواندو د غوراوي سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د 15 لوبډلو په بڼه ترسره شوې د زړور لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د تنکیو ځوانانو او لویانو په ډله کې ورزشکارانو په بیلابیلو وزنونو کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. په پکتیا ولایت کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال الف لوبډلو سیالۍ د ځوانانو د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالیو په پایلوبه کې د اتفاق ځوانانو لوبډلې د 2-0 توپیر د ستورو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام خپل کړ. ګرانو لیدونکو مننه چې تر دې دمه له امو سره وئ. که تاسو غواړئ د هېواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه خبر اوسئ، امو ډټ ټي وي پاڼې او امو ټي وي ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. مننه، ښه شپه.